ګرانو اوردونکو السلام علیکم. دا د انډیا رادیو د بارانو خبرونو د پښتو څنګه ده. نن د 2020 میلادي کال د دسمبر د میاشتې 11 نیټه او د جمعې ورځ ده. د سیمې او د نړۍ خبرونه تاسو ته وړاندې کیږي. لوستونکو ممتاز ولی یوسفزی او په پیل کې د خبرونو سرټکی. هند او ازبکستان لومړنۍ مجازي ستره ناسته ترسره کړله. د بهرنیو چارو وزارت د خلیج د همکارۍ شورا او هند په باب ډلهییز خبرې ترې ترسره کړې. هند د کووډ-19 واکسین په اغېزمنه لیږلو لپاره د بنگلادیش مسلکیانو ظرفیت لوړولو وړاندیز کړی. هند او نیپال د دوه اړخیز ببل انتظام تر لاندې د پروازونو پرانیستلو پریکړه کړې. د امریکای ایالتونو په سترې محکمې کې د امریکای ټاکنو د ردولو لپاره د ټکساس هڅې مخالفت کوي. چین د امریکای چارواکو پر وړاندې جوابي بندیزونه لګولي دي. اوس بشپړ خبرونه واورئ. لومړي وزیر نریندر مودي او د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیویف نن مجازي ستره ناسته ترسره کړله. د هند او مرکزی آسیایي هیواد ترمنځ لومړنۍ دوه اړخیزه مجازي ناسته وه. دواړو مشرانو په ګردو دوه اړخیزو اړیکو چې ورکې د نړیوال کووډ-19 وبا وروسته د هند او ازبکستان همکاري پیاوړې کول شامل وو ور باندې خبرې ترې وکړې شوې. په خپل پرانیسته وینا کې ښاغلي مودي ویل چې هند او ازبکستان دوه شتمن مددونه دي او دواړه لرغوني وختونو راهیسې پرلپسې په تماس کې پاتې شوي. نوموړي ویل چې د ننګونو او د سیمې موقعو په لړ کې دواړه هیوادونه تفاهم او لاسرسي کې ډیر ورتهوالی لري. ښاغلي مودي ویل چې هند او ازبکستان ترمنځ دوستي ډیره ټینګه پاتې شوې. لومړي وزیر هند او ازبکستان انتها خوښونه بنیادګرۍ او بیلتون خوښونه په باب عین اندېښنې لري. دا خبره څرګنده کړه. د بهرنیو چارو وزارت نن کېدونکي د پرواسی بھارتی ورځ کنونشن کې د خلیج د همکارۍ شورا او هند په باب مجازي ډلهییز خبرې ترې جوړې کړې. کله چې یاد کنونشن په راتلونکي میاشت کې جوړ شي. یو رسمي بیانیه تر مخې د بهرنیو چارو مملکتي وزیر وی مرلیدرن دوه ډلهییزو مذاکرو ته وینا وکړه. له هند او بهرنیو هیوادونو څخه کابو 15 نامتو شخصیتونه به په ډلهییزو خبرو اترو کې برخه واخلي. لومړنۍ ډلهییزې خبرې اترې به داسې یو پلیټ فارم برابر کړي چې په هغو لارو چارو خبرې اترې وکړي په کوم کې چې هند او د خلیج د همکارۍ شورا ترمنځ د خلکو تاریخي اړیکو ورسره بېسارې سیاسي او اقتصادي اړیکې په کارولو خبرې اترې وشي. له دې کبله چې د 15 ټریلیون اقتصادیات په لاره په ځان اتکا کوونکي هند مفکورې ته ونډه برابره شي. په بنگلادیش کې د هند لوی کمشنر وکرم دوراسوامي نن په ډاکا کې د بنگلادیش لومړي وزیر شیخ حسینا پر رسمي کور غنا بن کې اخلاقی لیدنه ترسره کړله. ناسته په دوران نوموړي د کووډ-19 واکسین لپاره د بنگلادیش مسلکیانو د خدماتو لیګل ظرفیت په لوړولو کې د ونډې برابرولو لپاره د هند خواهش ښکاره کړه. دا خبر رسمي خبري اژانس BSS ورکړي. ښاغلي دوراسوامي د ګټې لپاره دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي خبرې تر زیاتولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړي دا هم ویل چې د چیلاهاټي او هلدي باړې ریل اړیکه او ځینې نورې پروژې به لومړي وزیر مودي او لومړني وزیر شیخ حسینا ترمنځ د دسمبر په میاشت کې کېدونکي مجازي ناستې په دوران وپرانستل شي. لومړي وزیر شیخ حسینا د آزادۍ په جنگ او جنگ وروسته د بنگلادیش د بیا ودانولو لپاره د هند ونډه را په یاد کړله. منابو ویل چې هند او نیپال د دوه اړخیز ببل انتظام تر لاندې د پروازونو پرانیستلو پریکړه کړې څنګه چې هند له نورو هیوادونو سره کړې. منابو ویل چې هند دا پیشنهاد څه وخت آګاهو کړی و او نیپال دای اوس دغه وروسته ومنله کله چې د هند د بهرنیو چارو سکرټر هرش وردن شرنګلا
اوسنیو تیرو لیدنو په دوران د خلکو په منځ کې اهمیت پرګوته کړی و. په پیل کې ډیلی او کټمنډو دواړو ترمنځ هر ورځ یو پرواز وي. ایر ببل انتظام به طبي پروتوکول سره پلی شي، څنګه چې نورو هیوادونو سره عملي کیږي. په کوم کې سفر کولو 72 ساعته د مخه د RT-PCR ازموینې راپور وړاندې کول شامل وي. په امریکا کې د جورجیا، میچیګان، پینسلوانیا او ویسکونسین د امریکې په سترې محکمې ټینګار کړي چې ټیکساس او ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ملاتړ وړاندې شوی هغه مقدمه رد کړي کوم چې د ټاکل شوی ولسمشر بایدن بریا د لغوه کولو لټه کوي. ایالتونو ویل چې قضیه هیڅ حقیقت یا قانوني جواز نه لري او جعلي ادعاوې وړاندې کوي. د پینسلوانیا ډیموکراتیک څارنوال جوش شاپیرو 9 قاضیانو ته په یو دوسیه کې لیکلي او لستري محکمې څخه غوښتنه کړې چې د ټاکنو سره د ستونزو په اړه د بې اساسه ادعاګانو په ډله کې لسره غور وکړي چې د مخه د محکمې او نورو محکمو لخوا په پام کې نیول شوي وو او رد شوي دي. چین پرون اعلان وکړ چې هغه به د متحده ایالاتو ډیپلوماټیک پاسپورت لرونکو ته هانګ کانګ او مکاو ته لړمحاله لیدنې لپاره د ویزې معافیت سلوک لغوه کړي. د امریکای متحده ایالاتو د دوشنبه پر ورځ د ملي خلکو د کانګرس د دایمي کمیټې پر 14 مرستیالانو مالی او سفیري بندیزونه لګولي وو، کوم چې د چین مقننه هیئت لوی پریکړه کوونکې ټولنه ده. د امریکای متحده ایالاتو تور پورې کړي چې دغه غړو په تیر میاشت کې په هانګ کانګ کې د ټاکلي مخالفو مقننه غړو نااهله په ګرځولو کې دنده ترسره کړې وه. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هوا چون بینګ په بیجینګ کې رسنیو ته معلومات برابر کړ چې چین د امریکای په ځینو چارواکو د کانګرس غړو په غیر حکومتي سازمانونو کې په پرسونلو او د هغوی فامیلونو په غړو باندې د هغوی ناوړه چلند له کبله جوابي بندیزونه د لګولو پریکړه کړې ده. بوریس جانسن وایي چې قوي امکان نشته چې برتانیه به بریکسټ وروسته له اروپا سره تجارتي هوکړه ونه لري. له مشر سره په بروسلز کې ناستې وروسته لومړی وار وینا په کولو لومړی وزیر ویل چې اوس شرکتونو او خلکو لپاره وخت دی چې د هوکړې هیڅ پایلې ته چمتو شي. کله چې دا خبرې تر روانې دي وخت لري چې یوې موافقې ته ورسیږي، مخکې له دې چې انګلستان د دسمبر په 11 نیټه د اروپا اتحادیې تجارتي قوانینو تعقیب ودروي. د چارواکو ترمنځ لومړنیو اونیو پراخې خبرې ترې د کلیدي برخو کې د خنډونو په لرې کولو کې پاتې راغلي، په کوم کې چې د سیالۍ اصول او د کب نیونې حقونه شامل وو. ښاغلي جانسن د چهارشنبې پر ورځ د اروپا اتحادیې کمیسیون رئیس اور سولاوان ډیر لین سره لیدلی وو، خو دواړه یو بریا ته په رسېدو کې پاتې راغلي. طبي ماهرینو د امریکای او درملنې ادارې FDA ته سپارښت کړی چې فایزر بایو انټیک کورونا وایرس واکسین لپاره اضطراري منظوري ورکړي. دا پریکړه د هغې وروسته مخې ته راغلې کله چې د 23 غړو یو ډلې دا معلومولو لپاره غونډه ترسره کړې وه چې آیا دا دارو ګټې له خطرونو څخه دي. فایزر واکسین له مخکې څخه په برتانیا، کاناډا، بحرین او سعودي عربستان کې ولس لپاره منظور کړی شوی. دا دارو لا په رسمي ډول د FDA مشر منظوره اړتیا لري، د کوم چې په راتلونکو ورځو کې د منظوره هیله شته. دغه سپارښتنه یو ورځ وروسته له هغې کیږي چې متحده ایالاتو په وروستیو 40 ساعتو موده کې له 3000 څخه زیات مړینې ثبت کړي چې دا په نړۍ کې په یو ورځ کې تر ټولو لوړه کچه ده. مراکش د عرب لیګ هیواد جوړ شوی چې د امریکای په کومک په میزګړتوب سره یو تړون کې له اسرائیل سره خپل اړیکې عادي کولو ته رضا شوی.
د هوکړې برخې په سمون امریکا متنازع لویدیځ صحرا په سیمه کې د مراکش ادعا ته موافق شوی. د امریکای ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون په ټوئیټر د هوکړې اعلان کړی و. ښاغلي ټرمپ یو بل تاریخي بریا په باب ټویټ کړی چې زموږ دود لوی دوستانو اسرائیل او مراکش پاچاهۍ بشپړ ډیپلوماټیکي اړیکې لرلو ته موافق شوي کوم چې په منځني ختیځ کې د سولې لپاره بریا ده. مراکش د اگست میاشتې راهیسې اسرائیل سره یو داسې هوکړه لرلو څلورم هیواد دی. په اوسنیو تیرو ورځو کې متحده عربي اماراتو، بحرین او سعودي عربستان سره مصر او اردن هم داسې تړونونه لاسلیک کړي او مراکش له اسرائیل سره د اړیکې عادي کولو کې د عرب لیګ شپږم غړی هیواد جوړ شوی. پلټونکي وایي چې د کووډ-19 وبا په غبرګون کې نړۍ د نړیوال جنگ راهیسې په یو کال کې د کاربن ډای اکساید غازو ټولو نه کم اخراج لیدلی. په مطالعه کې ویل شوي دي چې سږ کال اخراج کابو 7% راټیټ شوی. په فرانسه او برطانیه کې په ځانګړې توګه د ناروغۍ په 2 څپې کې کلک بندیزونو له کبله د غازو په وتو کې ټولو نه زیات ټیټوالی وښودله. د دې پر وړاندې چین له کورونا وایروس څخه لوی تاوان سره مخ شوی کله چې سږ کال مجموعي غازو اخراج زیاتېدی شي. 2020 میلادي کال کې د کاربن غازو اخراجو کمښت د تیرو ټولو کمښتونو پرتله ډیر کم دی. کله چې نړیوال کاربن پروژې ټیم د کاربن غازو اخراج کمی 2.4 بلیون ټنه ثبت کړی دی. شنونکو یوې مطالعې تر مخې په فرانسه د غازو اخراج 15% او په برطانیه کې 14% ښودلی. د خبرونو پای. پروانو حالاتو یو تبصره. د تبصرې عنوان دی د پاکستان ترهګرۍ پالیسی قرباني یې څوک دي. لیکنه د راغب اختر او جباړه وینا د هریندر کمار سواتی. پاکستان به د هغو هیوادونو په لیست کې لومړی وي چې له ګاونډیو هیوادونو سره اړیکې ترنګلې کړي او دوی ته خپل ترهګر لېږلي. پاکستان په خپلو ګاونډیو هیوادونو کې د نفوس او د ترهګریزو کړنو اوږد تاریخ لري. ایران، افغانستان، چین یا هندوستان وي، د پاکستان هیڅ گاونډي هیواد لدې هیواد ناوړه کړنو څخه خوندي نه دی. څوک دي چې په افغانستان کې د پاکستان له مداخلې خبر نه دي؟ پاکستان او د هغه استخباراتي اداره ISI د افغانستان د نن ورځې ډیرو ستونزو لپاره مسؤله ده. په ایران کې ترهګریز سازمانونه هم د پاکستان ملاتړ لري. چین چې پاکستان یې خپل وګد مهاله ملګری په توګه بولي، پر پاکستان ټینګار کوي چې په دغه هیواد کې د افراطیانو ملاتړ ودروي. بنگلاديش چې یو وخت د پاکستان برخه وه او اوس یو خپلواک هیواد دی، لسه مودې راهیسې د پاکستان له کړاوونو سره مخ و. تر څو چې د هند سوال دی، د ترهګرۍ هر ډول پیښې چې په هند کې پیښیږي پاکستان په مستقیم یا غیر مستقیم ډول په دوی کې دخیل وي. د پاکستان د یرغل تر ټولو مستقیم او سخت اغیزه د جموں او کشمیر په خلکو باندې ده، چیرې چې پاکستان خپل ناوړه ارادو ته دوام ورکوي. دغه ډوله د یوې قضیې اوریدلو پر مهال د جموں او کشمیر لوړې محکمې وویل چې ISI په جموں او کشمیر کې د ترهګرو ناوړه کړنې ترسره کوي او د دوی بادران په دوبۍ او په ابوظبي کې ناست دي. دوی په دغه ناوړه لوبه لاس پورې کړي. محکمې د وروستیو تروریستي پیښو په تړاو دا خبره وکړه چې پخلی د دغه سیمې د وضعیت او د دې په وړاندې موجوده شواهدو څخه کیږي. د یادونې وړ ده چې پاکستان دا ډول کړنې په هندوستان او نورو هیوادونو کې ترسره کوي، کله چې د FATF په څیر د موسسو سترګې په پاکستان لګېدلي او د پاکستان نوم لا د مخه په خړ لیست کې دی. د دې ادارو د غولولو لپاره پاکستان وخت په وخت دا ډول فعالیتونه ترسره کوي چې دا موسسه دا احساس وکړي چې د پاکستان دا هڅې ممکن جدي وي، خو داسې نه وي او زر پاکستان مستقیم یا غیر مستقیم عملیات په هند یا افغانستان کې پیل کړي. په دې برخه کې هر کله چې هند د پاکستان څخه غوښتنه کوي چې د دې کړنو مخه ونیسي، پاکستان تل هڅه کوي چې دا ادعاګانې بې اساسه وبولي. د لوړ مورال په خودلو هندوستان هم ISI ته بلنه ورکړه چې دغه هیواد ته څېړنې په غرض سفر
وکړي خو ټولې هڅې بې پایلې ثابت شوې دا د حیرانتیا خبره ده چې هغه شواهد چې پاکستان یې له هندوستان څخه غوښتنه کوي د هغه له خپل پارلیمان څخه هغه وخت رامنځته شول کله چې د هیواد وزیر فواد چودھری د پاکستان د عملیاتو په توګه د هند په پلوامه کې د پاکستان ناوړه عملیات وستایل هند تل ویلي دي چې په پلوامه کې په پوز شوی تروریستي برید د پاکستان لخوا تر سره شوی و خو پاکستان هیڅ کله دا ونه منله حد خو هغه وخت وشو چې د فواد چودھری لدی بیان وروسته هم د پاکستان چلن هم دغه صفات دی په حقیقت کې پاکستان د نړیوال ټولنې په نظر کې هند د بدنامولو لپاره د کشمیر په ترهګرۍ کې دخیل دی کله چې د هند لخوا د دې کړنو د بندولو یا د ترهګرو توقيف لپاره کوم اقدام تر سره کیږي دا د پاکستان لخوا د بشري حقوقو سرغړونه بلل کیږي یو وخت و چې د پاکستان دا بیان یو سمنل شوی وو خو اوس وضعیت په بشپړ ډول بدل شوی دی نړیواله ټولنه پوهیږي چې په کشمیر کې وضعیت د پاکستان له امله خرابېږي او بیا په خپل پاکستان نړۍ ته د هند ظلمونو غلط داستان بیانوي حتی اسلامی هیوادونو د پاکستان دغه څرګندونې رد کړي او پاکستان په ډیپلوماټیکه کچه جلا او تنها پاتې شوی دا مهال پاکستان په ډیرو چارو کې د چین ملاتړ لري خو هغه ورځ لري نه ده کله چې چین به د هندستان په سیر په کلکه وغواړي چې پاکستان د باید په چین کې د افراطیت مخه ونیسي د دې خبرې په پام کې نیولو سره هم دا مهمه ده چې ولې یو هیواد چې د سیمې په حق لا ژوندۍ دعوې لري په نړیوال ډول جلا او تنها پاتې شوی